مالیاره ما ګلاب د خپل چمن کنو بیا ځه مالیاره ما ګلاب د خپل چمن کنو بیا ځه یخ پول یې ما په ځان باندې مین کنو بیا ځه چې کله به ما وویل زه به ځم مسافرۍ له چې کله به ما وویل زه به ځم مسافرۍ له یو چا به ویل شروع مې زنکدن کنو بیا ځه چې مړ دې کړم ظالمه نو بس دومره راسه وکړه چې مړ دې کړم ظالمه نو بس دومره راسه وکړه ښې کلکې راله غوټې د کفن کنو بیا ځه باچا صاحب پښتانه نور په دې حال کې لیدی نشم باچا صاحب پښتانه نور په دې حال کې لیدی نشم زما په وینو جوړ زما وطن کنو بیا ځه او وخت نو یو وخت خو داسې راوړه ما د یا الله وخت نو یو وخت خو داسې راوړه ما د یا الله وخت ما په ځان پسې غمجن کنو بیا ځه بس پیاسره د نظم عنوان دی بېوسه مسافر لکه مثال د یو ژوندي لاشه دیرې ته راغلم د مزدورۍ نه چې ماښام خپلې دیرې ته راغلم ربه په شته کور کې بې کوره ومه ورونه مې ډېرو خو بې وروره ومه ربه په شته کور کې بې کوره ومه ورونه مې ډېرو خو بې وروره ومه نه مې څه ډاډه و حوصله وه خدایه نه مې صحیح سمه سجده وه خدایه زه د کلونو مسافر جانانه په کور مې تېر نو کو اختر جانانه په دې ناشنا ناشنا سوچونو کې هم د جهنم په سرو ورونو کې هم چې مې د کور نه ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی په دې ناشنا ناشنا سوچونو کې هم د جهنم په سرو ورونو کې هم چې مې د کور نه ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی وړوکي ورور مې په ژړا دغه قصه کوله په زنکدن کې ویلې مور درنه ګیله کوله زما تپوس له خو زما ښکلې لالۍ رانغې زه خو بیماره وم چې ولې مې بچې رانغې په زنکدن کې ویلې مور درنه ګیله کوله زما تپوس له خو زما ښکلې لالۍ رانغې زه خو بیماره وم چې ولې مې بچې رانغې نن دې خوږه مور بې دیدنه وروره ستا نه لاړه وروره خبر شه بوډۍ مور مو د دنیا نه لاړه د دې قصې د اورېدو څه غریب نیولی شومه زه ټوله ورځ په ژړاګانو باندې ستړی شومه مور مې د ځان سره له حد ته ډېر غمونه یوړه زما لیدو یې ربه ډېر ډېر ارمانونه یوړه مور مې د ځان سره له حد ته ډېر غمونه یوړه زما لیدو یې ربه ډېر ډېر ارمانونه یوړه بس ما دیان نه خدای نوره شاعري واخله خدای زمانه زما ټوله زندگی واخله نور مې د مور په دیدن موړ که ربه پر هر زړګی مې جوړ که ربه پر هر زړګی مې جوړ که ربه